ما په ټول عمر د ذات او علاج سره لګړي نن د مثال په تور پرې ځاته تاسو کوما مونږ چې آی ډي پیس مونږ زنانه د یو غریب کورنۍ انسان یم نو مونږ اته کاله یو بل چا په خپل کور کې یوه خبره کړې وه زما مور پلار او ټول باندې وروڼه مو پوره څوارلس کسان په یو کمره کې اوسېدلو زه به په عسکر کوم چې کله به راغلم ما ته به مور ویل هم چې زویا کله به ستا تعلیم ختم کېږي چې خپل به کرایه کور واخلې ولې چې ما ته نورې ښځې پرې کور راکړي چې زمونږ په کور کې اوسې دا ټولو په غورو کې ژوند کړی دی دا د آی ډي پي ژوند څه اسان ژوند نه و دا ډېر په مشکلاتو تېر شوی دی ما ډېر عزتمن خلک لیدلي دي ما ډېر قدرمن خلک لیدلي دي چې هغه په خیمو کې اوسېدل زه د 2009 د جنوبي وزیرستان یوه واقعه درته یادوم او کومه واقعې چې درته یادومه دا میډیا ته چیلنج دی راځئ د هغو سره مې کوم هغه واقعه داسې وه چې زما ورور راغی هغې بیخي یعنې خوب نه ورتلو په ګولۍ پسې ګولۍ چوپال شوي دي ویل وروره درته ویلی نه شم چې ما نن څه لیدلي دي ما بیا هم ستړی که چې څه شوي وو هغه ویل زه په لاره روان وم یو ماشومه مړه وه زه دې ماشومه ته ورغلم په دې باندې یو سړی و څو ماشومان و یو ښځه ولاړه بدل شوي وو په هغه وخت کې خلک آی ډي پیز به په پیدل به راوتل ویلې ما تپوس وکړه چې دا تاسو ته څه واقعه در پېښه ده څه شوي دي ویلې هغو وویل چې مونږ راغلو د شپې ځای نه و کلي ډک و ټول دلته په دې پټي کې دا چې کوم د پیړ د پاپور ورته وایي ته څه ورته وایي دا بوسا چې لغت یې ورکوي بوساړه چې کومه د دې لپاره کوټې جوړې شي مونږ د دې کلي نه تپوس وکړو چې په دې کې شپه کولی شو هغه وویل چې شپه وکړئ خو دلته پټي دي په پټي کې قسم قسم یعنې د وړوکي حشرات دي هغه د شپې د مار خوړلی ده دا ماشومان ډېر حق پر مجبور شول دومره قدرمن خلک یعنې قبایلي ازلا خلک چې په ټول تاریخ کې نن هم لا چاته سوالګر نشته دی هغه خلک په دې نورو کې ولاړ وو او رښتیا د پښتون وطن قدر هغه لوړتیا داسې د خپو لاندې و د توپو باندې یې پرته وه هغه یې آی ډي پیز کړل د سوات نه واخله تر وزیرستان پره دعوه کېدله چې که تاسو آی ډي پیز چې مونږ ترهګري ختمولی شو محترمو 10 لکه ایکړه ځمکه چې دومره ده په قبضه کې ده د کویټ نه واخله تر سوات پره ټول ډیټیل ځکه نه راغله چې درته ورونه ورکول شوي وو کنې ټول موجود دي دا یې دوی دا خبره په 2003 نه واخله تر 2023 پره 2,17,007 2,19,000 شناختی کارت دا د پښتنو بلاک شوي دي هغه شناخت هم تا ته ډېر په مشکله درکوي داسې نه درته پرېږدي محترمو 2 لکه نه باندې کورونه هم شوي دي د پښتون سړي تر ټولو غټه بدوا دا ده چې کور ته رانشه او دغې ظالم په مونږ باندې هغه طرز استعمال کړ 2 لکه نه باندې کورونه هم شوي دي 1,11,228 کورونه یوازې د اپر وزیرستان ځان ته بېل رنګ شوي دي زما د ژوند د تېرولو خو په دې غرونو کې یو کور و یو کور و چې زما پرده پې زما عزت زما مېلمه زما بچي او زما د زنانو ستر پکې موجود و دا هغه دیوالونه نړول دا هغه دیوالونه نړول چې زما د وطن ستر عزت او زما د وطن د یو قدرمن ژوند پې تېرېدو محترمو 10 بازارونه وران شوي دي او په هغه کې د 11 بازارونو نن هم نام و نشان نه دی پاتې 11 بازارونه دا دي چې هغو بیا نشان نه دی پاتې شوی دلته به د جنډو د څوک ناست وي دلته به د رویسم څوک ناست وي 11 بازارونه دا دي چې بیا یې نشان نه شي پاتې او په آی ډي پیز کې مې یو خبره هېره شوله 9 کالي داسې دي 9 کلي زموږ ریپورټ ښه هم دی زموږ پوره ریپورټونه یې راوړی 9 کلي داسې دي چې هغه په ټول عمر
واپس نشي تلای پیږي ځای باندې کیلې او موټرې جوړ شوي دي بیا شي هغه ختم شوي بس 15,000 ټوټل دکانونه دا په پښتون وطن کې ختم شوي دي 15,000 باندې په دې کې تر ټولو زیات تعداد 900 باندې دا د میرانشاه د بازار دی چې دلته یو تصویر هم هغه چاول برید کې کېږي په ځای کې دا یې ورکوي دا د میرانشاه دا د میرانشاه په راوړه کې کېږي ته یقین ومنه فلسطین ته یقین ومنه بوسنیا هرڅنیا هر ملک راواخله که تر دې بسه راوي نو هلته خو جنګ د کفر او اسلام زما په وطن کې کوم کفر وسیله سره کېدل دا د میرانشاه د اول عمل اخیر دی چې دلته کېدلو زما د وطن چلو خلک ترهاګر وو دا خښت خو نه دی ترهاګر دا ټیمونه خو نه وو ترهاګر چې دا هم او د دې حفاظت د ځان سره وړي شوي دي محترمو دا تقریبا یو ډیټا وه چې د هغې موږ ثبوت لرو چې د هغې زموږ سره ډایرکټ ښکاره شوه په دې 2 کاله کې چې کومه بتا اخیسته شوې ده بتا په کوم خلکه کې اخیستله شي ګوډ طالب بیډ طالب فوج EFC په ډېرو ځایونو کې پولیس هم پکې ملوث دی دا چېرته په وسایلو باندې چېرته په ټیکو باندې چېرته په بل شي باندې بتا اخلي یعنې مولوي صاحب که چاته مې پیسې ورکړلې ټیک ټاک مسلمان یم او که نغد روپۍ پښتون نه کړې سور کافر دی وژني دا د کفر او اسلام معیار نوټونه یې جوړ کړي په دې خاوره چې کوم د دې کویلې قانون او نور قانون والا و دغې ادارو ته نغد پیسې ورکړي ټیک ټاک پاکستانی دی او که نغد پیسې نه کړې وای پاکستانیت دلته په پیسو خرڅېږي بیا هېڅ پاکستانیت رشوت ته په هغه ورځ به شناختي کارت بلاک وي یا خبره کېدی دلته د حق وکړې یعنې دا بلاک شوی ټکټونه کې یو کیس داسې هم راغلی دی چې یو تن سنیټر دی په سینټ کې ناست دی تقریر کوي په هغې وخت کې دته خبر راځي چې ستا یې شناختي کارت هم بلاک کړ چې ته د سره دی هلته کښېنه حافظ حمدالله صاحب یو وخت په سینټ کې ناست و دننه سنیټر و په سینټ کې دننه ناست و هلته لږ څه چې رښتیا خبره کړې وه او خبر ورته راغی چې ستا شناختي کارت بلاک زما الحمدلله شکر الحمدلله زما خپل هم شناختي کارت بلاک